استادانو او د ملکن ادبي او کلتوري جرګې زما سترو مشرانو ملګرو، نن ډیره مهمه ورځ ده. په یو داسې ورځ باندې یقینا زه خپل دا اعزاز ګڼم چې په دې سټیج ولاړ یم او د دې ناموړو کم تصویرونه چې زما شاته لګېدلي دي د دوی په دې یاد کې که نور څه نه چې زموږ دا تصویر هم ولګین، دا زموږ دپاره ډیره د ویاړ خبره ده، د عزت خبره ده. دا زموږ هغه درانه استادان دي یقینا چې د دې نه موږ زده کړې هم کړې دي، ناستې مو سره هم کړې دي. او زه بیا ډیر د خوشحالۍ خبره ده هم ګڼم چې ملکن ادبي او کلتوري جرګه په دې ادبي ټولنو کې سرخیله ټولنه ده چې په دې حالاتو کې چې خلک ناوزګاره دي، د سوشل میډیا دور دی، خلک د دې دا قسم پروګرامونه هغې دپاره لکه یو څه د اهمیت وړ نه دي پاتې. خو بیا هم ملکن ادبي او کلتوري جرګه رالګي دا قسم پروګرامونه هغې ترتیبوي او بیا د دغه خپلو سترو اتلانو د هغې په یاد کې دا ترتیبوي. نو دا زموږ دپاره ډېر د فخر ویاړ خبره ده. خپلې ټولنې ته په دې باندې هغې ته مبارکي هم ورکوم. دا کوم نننۍ ورځ چې ده نو مهمه په دې وجه باندې ګڼم چې د پښتنو خو هسې هم د بدقسمتۍ ډېر زیات قصې دي او هغه د دې د ژوند سره تړلي، د دې ژواک سره تړلي دي. نو په داسې حالاتو کې بیا پښتون قوم له شعور ورکول، هغې له پوهه ورکول، هغې ته د علم رڼا ورکول، نو دا واحد یو لیکوال داسې یو طبقه پاتې ده، شاعر یو داسې طبقه پاتې ده چې دوی دغه کار کوي او ډېر په بشپړه توګه کوي. نو دا هغه رڼاګانې دي، هغه ډیوې دي، هغه مشالونه دي. که چېرته دا مړه شو نو زما یقین دا دی چې زمونږ دا کومه د تیارو معاشره چې ده، دا کم زمونږ چاپېریال دی، دا به نور هم تیارو طرف ته ځي او مونږ ګورو په دې لږ وخت کې چې څومره ډېر زیات بدلون راغلی دی د دې معاشرې په تباهۍ کې، د هغې په دغه تیاره ژوند کې. نو زما خیال دی چې زمونږ ذمهدارۍ لږې نورې زیاتې شوي هم دي ورسره. نو امیر رضا امیر صاحب او پروفیسر محمد اسلام ارماني صاحب او عزیز رانیزی صاحب دا د دغه رڼاګانو د دغه مشاعلونو هغه نمونې دي زموږ سره، هغه ښکلې نمونې دي چې مونږ په مستقبل کې هم ویاړ کوو، اوس پې هم کوو انشاءالله. زموږ راتلونکی نسل شاید چې مونږ ته دا پوهې دومره نشته یا دا شعور مونږ سره نشته، خو داسې خلک را روان دي. زه ګورم زموږ ډېر پوهه خلک را روان دي، نوی کل چې دی د دې هر څه باوجود هم د هغې لیک لوست سره تیسیس کېږي، پی ایچ ډي ګانې کېږي، ایم پل کېږي. زه ګورم په دې خلکو باندې نو دغه یو داسې سلسله روانه ده چې دا خلک به انشاءالله تعالی مړنۍ دا به ژوندي پاتې کېږي. زموږ دپاره دا د عزت خبره ده چې که نور څه مونږ د خپلو لیکوالو نه نشو ورکړی. زه دلته د رحمت شاه صاحب یو خبره راخلم، هغه وایي چې لیکوال کم از کم که نور هېڅ هم نه نو چاته نقصان خو مونږ نه دی ورکړی بلکې د فایدې خبره به هم کړي. نو د افراطفرۍ په دې معاشره کې، د دې بګاړ په دې معاشره کې، د دې توړ پوړ په دې معاشره کې لیکوال واحد داسې دی چې دا د مینې یو څو لفظونه ورکوي، که د شاعرۍ په شکل کې دي، که د نثر په شکل کې دي، دا ورکوي. پروفیسر محمد اسلام ارماني صاحب چې څنګه هغې باندې مخکې هغې مقاله هم یو زموږ ستر مشر پیش کړه، دا ټول داسې. او امیر رضا امیر صاحب ځان له یو اکیډمي وه، عزیز رانیزی صاحب ځان له اکیډمي وه. په دې خبرې کول زمونږ د شاګردانو دپاره زما خیال دی زمونږ غوندې د ناپوه خلکو دپاره ډېر ګران کار دی. خو زه وایم چې بیا هم لکه زه ارماني صاحب زمونږ خپله زمونږ سره ډېره ناسته چونکې دا شوې ده چې د هغې ما مرکې کړي دي. د پخوانه زمونږ د صحافت او د ادب سره تعلق و، د دوی ځایونو ته ډېر تللی یم. کوم زوی چې زموږ سره محترم ناست دی دا زما کلاس فیلو دی، د دوی په دغه باندې زه تللی یم. نو مونږ ډېر د ارماني صاحب، نو ارماني صاحب د دې نه هټ کړ چې هغه یو شاعر او لیکوال خو ډېر خوږ انسان و، ډېر دردمند انسان و، د معاشرې یو کوټلی پښتون چې ورته زه وایم نو هغه و. نو زمونږ دپاره دغه خلک هم لګیا دي، انقا کېږي، ختمېږي، زمونږ نه هغه د برداشت هغه ماده ختمېږي لګیا ده. نو دا افراد زمونږ د دې سوسایټۍ دپاره خصوصا دا یو نعمت دی او رحمت دی. بیا د هغې نه عزیز رانیزی روشن دا هم ډېر د پخوانه زه پېژنم، اگر چې د هغه یو کمزوري وه هغه پرسټیج زه دا وایم چې هغه د شهرت چونکې د دې دغه نه ډېر زیات لرې ساتلی دی ځان. زمونږ ډېر ادبي محفلونو ته هغه نه دی راغلی، مونږ ورته ویناګانې هم کړي. یقینا ما ته تر اخره هم دا پته نه وه چې عزیز رانیزی لکه د کمې پایې شاعر به ده به چاته شعر هم ډېر په کمه باندې وي. نو چې کله کتاب لومبی د نثر چاپ شو نو هغه زما د نظره تېر شو، ما ته پته ولګېده چې عزیز رانیزی زموږ په دې سیمه کې داسې لیکوال دی، د شهرت ته دغه مکمل هغه ځان غاړې ته ساتلی و. نو په دې وجه باندې په ادبي محفلونو کې تر محدوده حده پورې خلک دغه پېژندګلوي به یې خو بهر هغومره نه وه چې څومره لکه هغه ته ورکول پکار و. نو دې کې د هغه د خپل ذاتي شخصیت دغه یا که کمزوري ورته ووایو یا د هغه انکساري ورته ووایو، دا دواړه په هغې کې شامل وو. باقي چې کوم دی امیر رضا امیر صاحب چې دی نو خو زما خیال دی چې حرفن مولا و، هغه خو زه دا وایم چې یو ځل ورسره مونږ ناستو نو څه کاڼي ټکول ورسره ومه دا څه کوي، نو زه په دې باندې یو تجربه کومه وي د دې نه سره جوړېږي. اوس لکه
داسې که د حکمت خبره وراله د حکیمتوب نو داسې بیماری به نه وه چې د امیر صاحب سره به د هغې علاج نه و. نو په دې حواله باندې هغه که د ادب دنیا وه که د روحانیت دنیا وه که زمونږ د سوسایټۍ د نور دا زمونږ چې کومه د نن سبا کومه د مرضونه دي د معاشرتي مرضونه دي د دې اوس سره ډېر ښه علاج و. هغه تاسو هغه په نظمونو کې ګورئ ډېر په ښکلي کوټلي توګه هغې نظمونو کې د هغې علاج ښولی دی. نو دا هغه کسان دي زه په دې حواله باندې د هغې په ژوند او فن خبرې خو نشم کولی ځکه چې استادانو ته خبرې وکړئ. خو زمونږ دپاره که نن مونږ دومره هم وکړو چې زمونږ کم نور ملګري داسې دي چې وفات شوي زمونږ په دې محفل کې نشته یا را روانه کې مونږ هم دا ژوند سرټیفیکیټ نه دی راوړی مونږ به هم ځو. نو زمونږ دا کم از کم زمونږ دا ټولنې دا مونږ دا کولی شي چې د 12 دوا دپاره مونږ دغه شان ملګري راجمع کېږي مونږ یو بل ته دعاګانې وکړو او دغه دعاګانې که زمونږ دغه ملګرو د هغه تېر ژوند چې کم د هغې هغه سال ته کم روان دی ژوند د هغې په دغه خوشحالتیا کې د هغې په دغه اسانتیا کې څه فایده وکړو یقینا دا به زمونږ د هغې د روح سره دا به زمونږ ډېره زیاته لوی کاري او په ځای د دې چې هغې مونږ ته څه پرېښي د هغې هم نعم البدل زمونږ سره نشته دی. نو زه د دې سټیج نه یو ځل بیا د ټولو مشرانو نن شکریا ادا کوم چې د خپل مشرانې په ښه لفظونو ونمانځل دوی له راله دوی له درناوی ورکړو دا زموږ سره نشته مخ ملازف هم زموږ نشته هغه موږ ووایو چې موږ ته به څوک څه انر راکړي عزت پر حال راکړي هغه زموږ سره نشته. نن زموږ سره په لاس کې یو څیز شته چې هغې ته موږ ورکولی شو چې د هغې دپاره دعا ده د هغې دپاره ښه الفاظ دي د هغې دپاره یو کنټریبیوشن دی دلته چې موږ ورکړو ورته ویاړ پرې وکړو. نو نن زه خصوصا قایل صاحب بیا نیازک جان دا چونکې د دې ادبي جرګې روحي روان دي او دا نور مونږ د هغې پایي یو نو دا د دوی زه دغه غټوالی ګڼم چې په وړاندې ځل باندې چې څنګه د ادبي جرګه جوړه شوې ده د نوې کابینه نو هغې دا خپله ذمهداري وګڼله او دا څو مشران لیکوالې راواغېستله نور هم هغې وویې چې انشاءالله تعالی پروګرامونه به کوو. د ټولو شکریا هم ادا کوم او چې کوم ملګري د دې ځای نه لاړ هم شي نو دا 3 تصویرونه ستاسو په ذهن کې به وي د دوی دپاره په مونځ کې هم دعا کوئ هسې هم دعا کوئ مونږ د دوی دپاره دغه کولی شو. د ټولو سترو ملګرو مېلمنو یو ځل بیا شکریا مننه.